سهار صاحب دې ته به راځو د خپلې علاقې چې کومې ستاسو ټولنې دي دلته چې کوم ادبي کار زیار کېږي په دغه اړه به راته خبرې کوئ چې څومره شاعران په دې مینۍ یا خاوشه علاقو کې دي. الحمدلله د شاعرۍ په بنیاد باندې زمونږ علاقه د شعر په بنیاد باندې پور معمور ده. صحیح. ګډون پښتو ادبي تړون ګندف د ګډون د علاقې نمائندګي کوي. امانت پښتو ادبي تړون امانت پښتو ادبي جرګه زمونږ د مینۍ کلي او د خواوشا علاقو ملګرو باندې ودانه ده. بل خوا پښتو عثمان پښتو ادبي ګډون بندر نو هغه زمونږ د عثمان او د ګډون مشترکه جرګه د تحصیل په سطح باندې کار کوي. هیواد د ثوابي ضلع په سطح باندې دلته کې په وجود کې موجود دی. بل داسې ډېرې ټولنې نور هم دي. مرغوز یو خپله ټولنه ده، د هغې نوم رانه هېر دی، خو لکه هلته کې مو یو ښکلې ټولنه شته، ځایي شاعران. نو لکه د شاعرانو د الله فضل دی، فنکاران د دې علاقې درویش تاسو وختي خبره کوله، هغه ابتدا د خپلې اوسېدونکي چې در ځای خو زیات دلته کې یعنې باشنده بیا د مینۍ و چې هغه سمالې دغه فنکارۍ ابتدا کوله. او دا بل څنګه نوم یې دغه څه و وحیدګل وحید صاحب چې کوم دی نو هغه ړومبی مجلس چې کوم دی ړومبی د فن هغه ابتدا یې چې کوم دی نو زما سره ټاله د مینۍ په لویه لار کې حجره ده د هغې نه مونږ کړی او زرین شاه کاکا د خدای دې وبخي هغه ستار غږ او رفیق نوم یې دی هغه په منګي باندې و. هغه وخت د پښتو مجلسونه په حجرو کې ډېر زیات وو. نو د دغه ړومبی ابتدا وحیدګل صاحب چې کوم دی نو د دغې حجرې نه کړې وه دغه او هغه وخت کې ډېر ښایسته اواز و. دا اوس چې کوم اواز دی نو د دې په سوچن د ښایسته اواز د ځوانۍ او د وړوکوالي دغه ډېر ښکلی دغه یې و. د هغوی قصې تر دې دمه مشهورې دي که نه؟ بلکل. نو کیسه به یې ډېره ښکلې ویله. نو د پښتو د فن په لحاظ باندې بل وږمه شوه، بل د وږمې یو بله خور ده اوس نن سبا چې نو روانه ده په دغه کې نو هغه هم باندې نوم انځرازي خو لکه په پېښور کې لکه سندرغاړو کې ښکلې سندره وایي. بل دلته د شاعرانو دغه چې کوم دی نو لکه زاړه شاعران چې کوم دي نو دلته ډېر ښکلي شاعران او لیکوالان دی. باران صاحب و، رحیم شاه طالب صاحب و او ګل احمد هغه خطاط هم و لکه دغه به هم کوله ډېر استاذ هم و او شاعر هم و. محمد الله کاکا راغلی خو دلته خو لکه مینۍ کې زیات ژوند د مینۍ کې تېر کړی دی او ښکلې شاعري یې کړې ده. ښکلې شغلې د خان بابا د منارو راځي او د نندارو راځي. بل زمونږ یو ملګری دی دغه پکې محمد لاله سردار محمد لاله هغه هم ډېره ښکلې شاعري کوله خو د الله کارونه د هغه مضغو کار پرېښودو. هغه هم یو لوبه مشهوره ده د جینکو فیشن بدل شي کوي ګوري او کمې شي بورکې علمه او د رنګه تورې. داسې اتم خان استاذ الله دې وبخي په ملیشه کې پلار زما والد صاحب سره د سحر ګل یو کتاب په شریکه باندې چاپ کړی دی. نو
ډېر ښکلي شعرونه یې لیکلي دي او نور هم دلته کې بلا شاعران دي. دا یو شاعر دی د اوس د هغه نوم رانه هېر شه بله د دغه نه ما تیاری نه وکړی که ما ته پته چې داسې پروګرام به کېږي ما به ټول تیاری ورله کړی و. نو هغه لکه د مینۍ کې شاعرانو لکه ډېر بنیادي د شعر دغه چې کوم دی اوس هم د الله فضل دی چې زما خیال راځي چې د سلو نه به خو بره شاعراني سلو نه بره صحیح د مینۍ کلي کې خپل کلي کې خو لکه چې کوم سامړه دي نو هغه تقریبا 20-25 پي او دا پټ چې کوم دي دا ډېر دي بالکل نو هلکان دي د سکولونو او د کالجونو نو لکه هغوی میدان ته خو نشي راتلی صحیح خو هسې چې زه کوم نه اورم نو لکه زیات دغه شته شوق ډېر دی د شعر بالکل دا ډېر تاریخي کلي لحاظ نو دا زمونږ د مینۍ د علاقې اوس میر بشر طوفان صاحب دی صحیح ښکلي شاعري کوي داسې زرشاد جلبل صاحب دی او نور ملګري هم دي صحیح جمشید خاکسار صاحب دی ډاکټر جمشید خاکسار صاحب دی بالکل او نور هم ملګري بلا شی دي خو نومونه دا معنی اغستل ګرانې او بل زمونږ کمپیوټر هم لغونه کار پرې ایښی که نه آخر 70 سال عمر شو کمپیوټر دوره کار نه کوي ماشاءالله په دې عمر کې تاسو ډېر چوبن یې نو هغه دغه بس زمونږ د کلي داسې هسټري ده او میاشتیزې ناستې کېږي ستاسو موږ میاشتنی اجلاس خامخا انشاءالله الرحمن په هره میاشت کې دا چې کومې ټولنې ما تاسو ته وایي د دوی باقاعده اجلاسونه کېږي ډېر ښه ډېر لوی کار کېږي ګډون لیکوال ملګري چې کوم دي نو هغه یو ډېر ښکلی کتاب هم د ټولنې د غاړې نه چاپ کړی دی او د ټول ګډون کوم دغه چې کوم دی هغه یې راغستی دی او په هغې باندې ډېر ښکلی کار کړی دی او اوس چې کوم دی نو هغه د نورو شاعرانو طرف ته راغلي دي او څه دغه دی نو هغوی مواد پیدا کوي لګیا دي او مطلب دا دی هڅې کوي خپلې او د یو بل کتاب تیاری کوي لګیا دي زمونږ لنډ دا ویلی شو سهار صاحب چې د پښتو مستقبل روښانه دی انشاءالله صحیح زمونږ د پښتنو په کلچرل کې خو د پښتو دغه روښانه خو زمونږ حکومتي سطح چې کومه ده نو هغه ملاسته ده بالکل مونږ زه اریان په دې ما که د ایم ان اګان دي نو هم زمونږ د پښتنو نه ځي که ایم پي اګان دي نو هم زمونږ د پښتنو نه ځي نو زه حیران یم چې د دوی په ذهنونو کې د پښتو دا مینه ولې دومره کمه ده زه نه پوهېږم په دې یو خبره باندې ما له افسوس راشي که زمونږ ایم ان ای لاړ شي که زمونږ ایم پي ای دی نو هغوی دې طرف ته بالکل توجه نه ورکوي دا خبره ټیک ده او مینه یې نشته بالکل په دې کې داسې مشهور خلک دا یعنې حالانکه ستاسو د نن سبا د دغه لکه محمود خان صاحب دی وزیر اعلی دی د سوات د سیمې دی او د پښتني سیمې دی او هر څه لکه په لاس کې دی هر څه کولی شو نو په کار دا دی چې هغه د پښتو ته قدم واخلي بالکل همداسې ده سهار صاحب تاسو ډېرې زیاتې خوندورې خبرې وکړې او دا ملګري هم یقینا تاسو به هم خوند اخلئ سهار صاحب ډېر زیات خوږې خبرې دي سهار صاحب په غزل ډېر کار کوئ په نظم ډېر کار کوئ چاربیته په دې راته خبره وکړئ زه غزل هم لیکم چاربیت هم لیکم خو آزاد نظم سره مې نه لګي ځکه چې آزاد نظم زما په کتاب کې شاعري نه ځکه چې نوم یې آزاد دی چې آزاد شي نو نظم نشي کېدی دا د دې ستا د پیج نه زه دا دغه ورکوم چې کوم خلک آزاد لیکي نه چې آزاد شي نو هغه ته نظم مه وایه نثر دی یو نوی انکشاف شو جي دا چې نثر دی نثر ته ورته ویلی شي خو نظم منظوم کړي شوي ته وایي چې کوم شی منظوم وي نو هغه نظم وي چې کوم شی منظوم نه وي هغه نثر دی دا خو د ګرامر د اصطلاح په دغه کې زه وایم چې د اردو ګرامر دی که د دغه ګرامر دی نو چې کوم شی نظم شي نو هغه منظوم وي چې کوم شی منظوم وي نظم نشي کېدی صحیح دا خو لنډه فیصله ده زما آزاد نظمونه ورسره هایکو هم لیکلی کېږي هایکو خو د یوې ژبې
د ترجماني کوي زمون په دغه کې کنه دا هغه خیر کته د بل ژبه نه یو صنف راړو زما په هغه اعتراض نشته په کار نه دي خو کراغه زمون ژبه ته دا خبره بده نه ده وده پیمومي کې دې شي مخکې لړ شي او دا غي د جبونه بلل شي آزاد نظم یې تاسو دغه نه ګڼئ آزاد نظم چې کوم دی چې نظم لکه هایکو خو یو صنف شته او د هغې یو بنیاد شته خو د آزاد نظم بنیاد که په اردو کې وي که په انګریزۍ کې وي که په هره ژبه کې ټول ته نظم ځکه نشي ویلی چې نظم د منظوم نه وته دی دا خبره ټیک ده په اردو کې ورته جي نثري نظم اوس هغه نثري ورته ویلی شي خو لکه ته نظم بیا نظم ورسره به نه لګي صحیح نظم ورسره نه لګي نظم مقصد دا دی چې دی منظوم نه دی ټیک په دې خو ما ته دومره علم نشته کوم ملګري واري باید چې بیا خیر دې ماته د خپل فیسبوک زما دغه شته زید زمان سحر په نوم باندې زما په فیسبوک باندې دا ودی راتلی شي زبم ان شاء الله مطمئن کوم بدی صحیح ده او دا خبره ونی صحیح ده د دې خوندورو خبرو سره سم لاړ شي یو غزل طرف ته جي که غزل راته وره ډېر زیات غزل هغه کوي زما غزل کتل به وړاندې زه به بالکل څه شعرونه به سره شریک کړم د ساحل صاحب چې دا چې د همه دنیا خوړلی وخت په وخت یمه ښکلی یمه خوږ یمه ترسکون یمه پښتون یمه او چاته دې څوک نه وایي ما ټوله دنیا پیژني زه خپله عنوان خپله مضمون یمه پښتون یمه او مونږ سندرې نه وایو محبوبې د پردو سترګو مونږ سندرې نه وایو محبوبې د پردو سترګو زه د پښتنو سترګو مجنون یمه پښتون یمه او سود می په بل نشي خپل یو بسره خاور هم ډاکټر صاحب سود می په بل نشي خپل یو بسره خاور هم زګورې په دې حق له قارون یما پښتون یما دا ساحل صاحب شیرونو د خوګو شیرونو سره بسر اعظم سحر طرف ته چې سحر صاحب را تصوروي یو غزل ارشاد هغه لونه راکې تصوف په بنیاد باندې خجی دا شیدو کلی کې مشاعره وا صحیح ده الله دې وبخي حمزه بابا هم پکې و ټیک او ترهوا بدل په خزان نشي بهار د تصوف واه ډېر خدا خو ډېر تاریخي نظم غزل بدل ما په غزل لیکلو کامل چې په اوصاف وي معمار د تصوف بدل په خزان نشي بهار د تصوف په دې ما د وحدانیت هغه دغه پکې زیات کړی کامل چې په اوصاف وي معمار د تصوف بدل به په خزان نشي بهار د تصوف دانا د زمانه په علم او عقل نه رسیږي قدرت چې څوک قادر کی په مدار د تصوف لمن یقتل فی سبیل الله امواتنا ظاهر د چې څوک نمریږي په لار د تصوف ډېر خدا نه چې خیل و خشم په پردو گنجونو تکا خدا نه چې خیل و خشم په پردو گنجونو تکا د بنده چې بنده نشي په کردار د تصوف ډېر ښه او الله وی لوی او بزرگی زما صادر لیوی بس حجاب شي دا زما او ستا ترمنځه په زیان چې وي ګټلی چا قرار د تصوف الله وی لوی او بزرگی زما صادر دی بنده څنګه مالک کی بیا تاجدار د تصوف نو فرق د خدای د تصوف او کزاهده حسن معبود کې حقدار د تصوف ډېر خسار صاحب ډېر خوندور شعرونه او ډېر تاریخي شعرونه په دیو چې دوی وایي چې دا طرح په هغه مشاعره کې وایي چې په کوم کې حمزه بابا هم دا ډېر زیات تاریخي نظم زه خو غواړم دا چې بلا شعرونه ستاسو نه واورو بلا سیزونه ستاسو نه واورو ظلم نه کېږي نظر کمزوري هم د ستاسو نظر خیر دغه به وشي او که تاسو زموږ سره یو بل کلام شریک کړئ نو بیا موږ د خپله خپرونه راغونډه کړو او زه تاسو سره لغونې مشغول شم زه به لغونې صحیح ده نو ملګرو څنګه چې تاسو وکتل چې د مینای کلي په اړه د دې ځای د ادبي ټولنې په اړه د ثوابۍ چې کم ځایي ټولنې دي دغه ملګري راغونډېږي وخت په وخت باندې ادبي غونډې کوي او بیا په دغه ټولنو لوی کار دغه کړی دی چې کم ځایي شاعران دي
هغوی چې څوک کتاب نشي چاپ کولی نو د هغوی یو غزل یا دوه غزلې دوی یو داسې مجموعه را جوړه کړي چې ټولنې په سطح باندې هغه کتابونه چاپ کړي. نو دا هم ډېر زیات لوی کار دی. په څه ناسه شکل کې د دغه ملګرو هغه کلامونه تر ولس ورورسي او دا اصل کې د شاعران چې کم دی دا د دوی سره چې کم شعرونه دي د دوی لیک دا د ولس امانت دي. نو هم په دغه طریقه باندې مختلف اوس خو ذریعې ډېرې زیاتې اسانې شوي دي. سوشل میډیا ده نو سهار صاحب څنګه ووایي چې هم دغه خپل غږ د سوشل میډیا د لارې هم مونږ تر ولس رسوو. باید چې د پښتو دپاره ډېر زیات کار وشي. ډېرې زیاتې ګیلې هم دي د خلکو د ولس هم ګیلې دي او د دې لیکوالانو خو بیا ګیلې ډېرې زیاتې په دې چې دا ډېر زیات حساس دي د خپلې مورنۍ ژبې په اړه. نو دغه څیزونه دي په دې باندې کار کول دي. سهار صاحب طرف ته بیا راځو یو غزل به تیاورو بیا به مونږ د خپله خپرونه راغونډو. د خیر دا یو غزل دی ارشاد جی د شاعر دغه چې کوم دی یو طرف نه هر طرف ته دغه خیال باندې دغه کوي سکي انسان د انسان ویني کړي انسان یې تماشا ډېر ښه سکي انسان د انسان ویني کړي انسان یې تماشا قتلیږي انسانان کوي دوران تماشا. ډېر ښه دا ډېر ښه شعر دی سهار صاحب. او قتلیږي انسانان څه عجیبه دور دی پریشاني د ځان ځاني پکې او ځان له امن غواړي د نن ځان تماشا. ډېر ښه ډېر او خالق د کائنات ورته غوره تخلیق وی چې خالق د کائنات ورته غوره تخلیق وی چې او حیران دي کائنات ورته جهان تماشا. خالق د تخلیقات ورته غوره تخلیق وی چې خالق د کائنات ورته غوره تخلیق وی چې حیران دي کائنات ورته انسان تماشا جهان تماشا. او هر ازمکه کربلا د هر واقدار دلته شمر دی هر ازمکه کربلا د هر واقدار دلته شمر دی عراق د که ایران د هم افغان تماشا. خدای د فلسطین نو مالک تماڼۍ سپینې خدای د فلسطین نو مالک تماڼۍ سپینې خو حیران مسلمان ته مسلمان تماشا. او سترګې که رڼا کړې خدای د وخت د حاکمانو بیا نه به وي سهره کشمیریانې تماشا. دا یو غزل درته بل په خپل دغه باندې ومه دا د افغانستان د تقریبا د 1982-83 غزل دی. هغه وخت کې زمونږ په دې علاقه باندې د سور سبا او د دې چغې ډېرې زیاتې وي. نو دا یو بل د افغانستان په دغه باندې چې کوم نو ډېره لویه درنه پراته وه. دا غزل ما لیکلی که ښکلا د ښکلو غواړې حادثو نه مخکې لاړ شه د وفا ورور کیه د تیرو نه مخکې لاړ شه د خپل تک سره یو پړک شه د دنیا رڼا رڼا کا د خپل تک سره یو پړک شه د دنیا رڼا رڼا کا په دې لار د ژوندون پاتې قافلو نه مخکې لاړ شه د وفا ورور کیه د تیرو نه مخکې لاړ شه د حسد سهارا کې رکو له پیغام د مینې یوسه د حسد سهارا کې رکو له پیغام د مینې یوسه زه د ډېرو غیرتمندو پښتنو نه مخکې لاړ شه د وفا ورور کیه د تیرو نه مخکې لاړ شه چې خزان ګیري جولی د هغې څانګو سپرلی شه چې خزان ګیري جولی د هغې څانګو سپرلی شه پسرلی شه په ګلونو د سپرلو نه مخکې لاړ شه د وفا وروره کیه د تیرو نه مخکې لاړ شه مستقبل ته د خیبر شه بخارا ته ماضي اوسه
مستقبل ته د خیبر شاه بخارا ته ماضي اوسه ګل د مینې مرغې جندې دوړېدو نه مخکې لاړ شه د وفا وروره کیه د تیارو نه مخکې لاړ شه جادوګر تور شپو ته معجزت د موسی شه جادوګر تور شپو ته معجزت د موسی شه د تقدیر په تمناستو فیصلو نه مخکې لاړ شه د وفا وروره کیه د تیارو نه مخکې لاړ شه مرام ستا لارو ته ګوري هر یو ملک د خدای ستا دی مرام ستا لارو ته ګوري هر یو ملک د خدای ستا دی خو ته پل د چا په پلکه پرېوتو نه مخکې لاړ شه د وفا وروره کیه د تیارو نه مخکې لاړ شه لکه شمع چې ځان سېزم د دنیا تسکین دپاره لکه شمع چې ځان سېزم د دنیا تسکین دپاره د سحر غوندې زلمی شه د زلمو نه مخکې لاړ شه د وفا وروره کیه د تیارو نه مخکې لاړ شه. ډېر ښه سهار صاحب، ډېر ښه سهار صاحب، ډېره مننه، ډېره مننه. ملګرو تاسو وکتل په دغه وړه غونډه ناسته کې څومره لوی سبق او څومره لوی علم د پښتنو دپاره، بیا زموږ د وران ویجاړ وطن دپاره د دغه درپدر پښتنو دپاره په دې کې ډېر زیات څه وکړه، په دغه باندې سوچ وشي، په دغه باندې کار وشي او د کار ډېر زیات ضرورت دی او ډېر کار راته په سر پروت دی. زه ستاسو هم ډېره زیاته مننه کوم، ډاکټر صاحب، سهار صاحب ستاسو هم، ریاض بھائی ستاسو هم مننه، سلیم خان ستاسو هم مننه چې دغه وړه غونډه ناسته م را ترتیب کړه. د دغه سره شعر سره به د محمد اعظم صاحب دغه شعر سره به زه اجازت غواړم چې وخته ستا د تګ لارې زمونږ د ستا نه دي، منزل که زمونږ نشو مزلونه خو به وي. اجازت راکړئ، د لوی الله په امان.